سلامونه او احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. طالبانو د فاریاب د والي هغه ادعا رد کړه چې ګنې د نهرین پل یې نړولی دی. امرالله صالح د پوهنتون په تړاو د وظیفوي غفلت په نام د نیول شوو پولیسو د خوشي کولو امر ورکړ. کاپیسا کې د چاودنې له کبله مشهور اربکی قومندان وژل شوی دی. د ټرمپ پر ضد او پلوي د امریکا په ګڼو ښارونو کې لاریونونه روان دي. امریکا کې د کورونا له کبله په یوه ورځ کې له 1100 څخه زیات کسان مړه او له 1 لک څخه زیات پرې اخته شوي دي. د ټرمپ انتخاباتي ټیم وایي پنسلوانیا ایالت کې په پراخه کچه درغلۍ شوي دي. امریکا کې د یو وسلوال برید په نتیجه کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي په تور د بانک رئیس وژل شوی دی. سعودي عربستان وایي تر دې وروسته د کفالت نظام اصول نرموي. هندوستان او اسرائیل د خپلو مذهبي مراسمو په ترڅ کې د ولسمشر ټرمپ بریا لپاره دعاوې کړې دي. د خبرونو پای.